درې مهم اصطلاحات او جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. موږ په پښتو کې وایو هر څوک په دې پوهیږي. یو سوي موږ وایو هر څوک په دې پوهیږي. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. په دې هر څوک پوهیږي یا هر څوک په دې پوهیږي. دوستانو که موږ څه چاته وایو بله جمله کې موږ وایو هر څه چمتو دي، یعنې تیار دي. هر څه چمتو دي په الماني ژبه داسې وایو: Alles ist bereit. Alles ist bereit. هر څه چمتو دي. دوستانو که موږ چاته وایو خو زه نه پوهیږم، خو زه نه پوهیږم، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. په درې زمانو کې درته درې جملې جوړوم. یوه جمله دا خو په درې زمانو کې درته استفاده کوم: اوسنۍ زمانه، تېره شوې یعنې پرفیکټ، او را روانه زمانه. وایي هغه څه وایي. په اوسنۍ زمانه کې دا جمله ده هغه څه وایي. په الماني ژبه داسې وایي: Was sagt er. Was sagt er. هغه څه وایي. که وایو په پرفیکټ زمانه کې یعنې تېره شوې زمانه کې هغه څه وویل، په الماني ژبه کې داسې وایي: Was hat er gesagt. دا عمل شوی ده. Was hat er gesagt. هغه څه وویل، هغه څه وویل. په مستقبل زمانه کې وایو هغه به څه وایي. روانه زمانه کې مطلب آینده کې هغه به څه وایي. په الماني ژبه داسې وایي: Was wird er sagen. هغه به څه وایي. که موږ وایو هغه وایي ولې ماته کار نه پیدا کوي، هغه وایي ماته ولې کار نه پیدا کوي، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، دوه مهم اصطلاحات درته وایم په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته وایو احتیاط کوئ، په الماني ژبه د اصطلاح داسې وایو: Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. وایي احتیاط کوئ. بله اصطلاح ما سره دا ده، وایي غم مه کوه یا اندېښنه مه کوه، تشویش مه کوه. ټوله یوه معنا ورکوي. په الماني ژبه داسې وایو: Keine Sorge. Keine Sorge. وایي غم مه کوئ، اندېښنه مه کوه. که موږ چاته وایو مه ډارېږه، مه ډارېږه، دا اصطلاح په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې مهمې جملې زده کړو. کله چې موږ چاته وایو آیا ما یو څه غلط کړي دي، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Habe ich etwas falsch gemacht. آیا ما یو څه غلط کړي؟ پوښتنه کوو. که موږ ورته وایو نه تاسو هیڅ غلط نه دي کړي، نه تاسو هیڅ غلط نه دي کړي یا تاسو غلط کار نه دی کړی، په الماني ژبه داسې وایو: Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. تاسو هیڅ غلط نه دي کړي. بیا نو په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي؟ نو بیا ولې ماته په غوسه یې؟ نو بیا ولې ماته په غوسه یې؟ دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، ګوټه نابند ماښام مو په خیر. په الماني ژبه کې درې جملې زده کوو: په اوسنۍ زمانه کې، په تېره شوې زمانه کې، او په را روانه زمانه کې. په اوسنۍ زمانه کې موږ چې کله چانه پوښتنه کوو ته څه وایې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي: Was sagst du. ته څه وایې. که موږ ورته په پرفیکټ یعنې تېره شوې زمانه کې وایو تا څه وویل، تا څه وویل، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي: Was hast du gesagt. تا څه وویل. که په روانه زمانه کې وایو تاسو به څه وایئ، په الماني ژبه داسې وایي: Was werden Sie sagen. پاس ما دو استفاده که دو او زی دواړه د یو کس لپاره استفاده کیږي، خو دو د انفارمل لپاره دا ملګرو ته استفاده کولی شي، او زی د فارمل طریقې سره مشرانو سره او هغه کسانو ته چې موږ او تاسو نه پیژنو، نو تاسو ورته فارمل طریقې سره وایي زی. او که موږ چاته وایو ما هیڅ نه دی ویلي، ما هیڅ نه دی ویلي، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.
په درې واړو زمانو کې درته دوې جملې جوړوم: اوسنۍ زمانه، پرفیکټ زمانه او مستقبل یعنې به روانه زمانه. په الماني ژبه باندې وایو اشلاف، وایي زه ویده کېږم، یعنې فعلا تاسو ویده کېږئ. اشلاف که وایو زه ویده شوم، مطلب خوب کوئ، لګیا یې مخکې له مخکې ویده شوي یاستئ. نو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ich habe geschlafen. ich habe geschlafen مطلب دا عمل شوی ده، تاسو خوب کړی ده. وایي زه ویده شوم. او که وایو زه به ویده شم، په مستقبل کې تاسو اراده لرئ چې ویده به شئ. په مستقبل کې وایو په الماني ژبه ich werde schlafen. ich werde schlafen زه به ویده شم، که یو ساعت بعد وي، یو ورځ بعد وي، یو سیکنډ، یو منټ. دا ما سره زمانې دي، دا په زمانو باندې درته ویډیوګانې مې شوې کړي. دوستانو زده کړئ. یوټیوب چینل هم ستا، یوټیوب چینل نوم ده ناصح احمدزی. دوستانو مهم اصطلاحات مې تاسو ته راوړي د الماني ژبې. موږ کله پښتو کې وایي نور څه، نور څه په الماني ژبه داسې was noch، نور څه. که وایو بل څوک، وایو که نه پښتو کې موږ اکثره بل څوک، په الماني ژبه داسې وایي wer noch بل څوک. بل اصطلاح یا جمله دا ده، وایي د کوم وخت څخه، د کوم وخت څخه. په الماني ژبه داسې وایي seit wann د کوم وخت څخه. تاسو نه زه پوښتنه کوم د کوم وخت راهیسې په المان کې ژوند کوئ، په الماني ژبه باندې څنګه وایي، تاسو کمنټ کې ولیکئ. دوستانو کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ. د یوټیوب چینل نوم ده ناصح احمدزی. راځئ دوستانو یو څو مهم اصطلاحات زده کړو د الماني ژبې. موږ کله وایو یو چاته څو ځلې په الماني ژبه دا جمله داسې وایي wie oft څومره، څو ځلې. که وایو یا څومره وخت، په الماني ژبه داسې wie lange. مهم اصطلاحات دي، زده کړئ. د مثال په توګه موږ چاته وایو ته څو ځلې ځې، سکول ته وي، مکتب ته وي، میدان ته وي، کلب ته وي، هر ځای وي. که وایي ته څو ځلې ځې، په الماني ژبه داسې وایي wie oft gehst du. څو ځلې. درې جملې زده کوو په درې واړو زمانو کې: اوسنۍ زمانه، تېره شوې یعنې پرفیکټ، او روانه زمانه. اول مطلب ده اوسنۍ زمانه ich arbeite زه کار کوم. که وایو ما کار کړی دی، په تېره شوې یعنې پرفیکټ زمانه کې په الماني ژبه داسې وایو ich habe gearbeitet ما کار کړی دی، پرفیکټ ده. په مستقبل زمانه کې هم وایي زه به کار وکړم، په الماني ژبه داسې وایي ich werde arbeiten. دوستانو زیاتره دوستانو ویلې چې موږ ته په زمانو کې جملې جوړوه. د دې په غوښتنو باندې مې جملې شوې کړي دي. کولی شئ زما سره اوسئ او په درې واړو زمانو کې جملې راسره زده کړئ. په درې زمانو کې درې جملې زده کوو. ما سره اوله زمانه ده اوسنۍ زمانه. وایي زه ځم، په الماني ژبه داسې وایي ich gehe زه ځم. که وایو زه لاړم، تېره شوې زمانه، پرفیکټ ده، کار شوی ده، عمل شوی ده، په الماني ژبه داسې وایو ich bin gegangen زه لاړم. روانه زمانه وایو. مستقبل زمانه وایو زه به لاړ شم، یو سکند بعد وي، یو ساعت بعد وي، یو ورځ بعد وي، یو میاشت بعد وي، هر وخت وي، خو په مستقبل کې وایو. په الماني ژبه داسې وایي ich werde gehen زه به لاړ شم. زده کړئ، زبانۍ دي، مهمې جملې